خوږو قدرمنو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې وئ. نن راسره ګران عصمت کبره او سعادت ناست دی او زه ادبي پاڼه ته زما د استاد غزل دیندار حقدار صاحب غزل وړاندې کوم په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي. غزل دی چې راوګوري جهان را باندې واوړي، چې راوګوري جهان را باندې واوړي مګر بیا یې هم احسان را باندې واوړي. چې راوګوري جهان را باندې واوړي مګر بیا یې هم احسان را باندې واوړي. او شعر دی چې انسانیت سره مې مینه یوه په دعا شي، انسانیت سره مې مینه یو په دعا شي چې ښېګړه د انسان را باندې واوړي. او داسې خوږ لکه ګبین ورسره واوړم، داسې خوږ لکه ګبین ورسره واوړم چې خواږه خواږه یاران را باندې واوړي. داسې خوږ لکه ګبین ورسره واوړم چې خواږه خواږه یاران را باندې واوړي. او چې ذکر په شعرونو کې ونه کړم دا به حق د خپل جانان را باندې واوړي. چې ذکر په شعرونو کې ونه کړم دا به حق د خپل جانان را باندې واوړي. او میخانې ته دې قدر اغلم ساکیا، میخانې ته دې قدر اغلم ساکیا غټ قسم به د قرآن را باندې واوړي. او رواجونه د پښتو به ماتومه ګنې خون به د ارمان را باندې واوړي. او شکست اخرمه کمزوره یم انسان یم، شکست اخرمه کمزوره یم انسان یم چې د حسن پهلوان را باندې واوړي. او بندگی ته مې په سپک نظر وګوري، بندگی ته مې په سپک نظر وګوري داسې داسې بندگان را باندې واوړي. او د جهان منافقت پکې ووینم، د جهان منافقت پکې ووینم د جهان منافقان را باندې واوړي. د جهان درمننه د جهان منافقت پکې ووینم د جهان منافقان را باندې واوړي. او اخري مقطع شعر دی چې د انسان غندنه نه کړم خو حقداره، د انسان غندنه نه کړم خو حقداره کله کله بې ایمان را باندې واوړي. ډېره مننه، توره ملګري آباد خوشحاله اوسئ.